سلامونه او نیکې هیلې ملګرو، په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سنبال اوسئ. نن ورځ یو ځل بیا زه بلال ضیا افغان د بلال ضیا افغان یوټیوب چینل نه تاسو سره مخاطب یم، په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه در سره وګورئ یو څه نوي زده کړئ. موږ په تېره ویډیو کې چې څنګه کولی شو بینانس وارفای کړو په هغې خبرې کړې وې چې د وارفای کولو لپاره پاسپورت ایمیل ادرس ته ضرورت دی چې هغه باید له ځان سره ولرو، یعنې یو پاسپورت او یو هم ایمیل ادرس. نو په دغه برخه کې غواړم تاسو ته څو آپشنه تشریح کړم عمومي چې په دغه کې موږ او تاسې کار کوو، مخې ته تللی شو، یو څه قیمت کتی شو په ډیجیټل صرافۍ کې څه ترسره کیږي. اول د نړۍ نن سبا ډیری قراردادونه، ډیری ټرانزیکشنونه، ډیری موارد راکړه ورکړه په ډیجیټل پیسو ده چې ډیره برخه یې یو اس ډي ټي چې د ورځې تر 3 بلین ډالرو پورې تشکیلوي. په دغه برخه کې بینانس تر ټولو معتبر او د نړۍ اول نمبر صرافي ده یا هم اکسچینج ده چې په دغه کې ډیر خلک د ورځې ډیرې پیسې اړوي راړوي او کار پکې کوي. نو دا چې موږ او تاسې څنګه کولی شو له بینانس څخه استفاده وکړو، په دغه کې ګو د کار کول ډیر زیات ساده دي. البته موږ چې کومه برخه کې کار کوو تر ټولو غوره خبر دا ده چې موږ تاسو ته فري سیګنالونه درکوو او تاسو کولی شئ له هغې ګټه واخلئ چې لنګې زه لاندې شته دی او یا هم زما د وټساپ شمېرې ته مسج وکړئ، در وابهیستومه. راځم دلته په هوم منیو غږیږم. تاسې چې دغه منیو ګورئ، دلته د بیټ کوین یا هغه د مشهورو کوینز چې کوم یو دي چې ډیر زیات پیرودونکي خوښوونکي لري، د هغوی قیمتونه لیکل شوي دي او هره ثانیه د هغوی پورته تګ او ښکته تګ موږ تاسو ته ښیي. په دغه کې لاندې برخه 4 ډوله آپشنې دي چې تر ټولو ډیر ترلاسه کوونکي کوینز کوم یو دي، د خپل ارزښت بیلونکي کوینز کوم یو دي، څومره کوم کوینز ټیټ شوی دی او جګ شوی دی هغه دلته شته دی په عموم کې. ولې زموږ او تاسې کار په 2 برخو کې دی، والټ. زموږ او تاسې کار په 2 برخو کې دی، والټ او ټریډ. موږ او تاسې ټول سپاټ یوز کوو، سپاټ استفاده کوو. سپاټ دا کوم شرعي مشکل نه لري او کوم شرعي ستونزه نه لري. نو په دغه اساس باندې دا ډیره مهمه ده چې موږ او تاسې د دغه برخه کې کار وکړو. څه هم نورې ستونزې لري او نور ځایونه ستونزې لري، نورې برخې ستونزې لري، خو موږ او تاسې سپاټ کې کار کوو د اوږد وخت لپاره مخکې پکې ځو. اول هر کوین چې موږ اخلو باید د هغه لپاره یو اس ډي ټي ولرو. یو اس ډي ټي څنګه اخیستل کېږي په افغانستان کې؟ تاسې فزیکي پیسې څنګه په ډیجیټل پیسو بدلوئ؟ د لپاره مختلفې صرافیانې دي چې تاسو پیسې ورلیږئ، هغوی یو اس ډي ټي درکول کېږي. ولې دا خدمات موږ هم در سره ترسره کوو. که تاسو چېرته غواړئ یو اس ډي ټي په افغانستان کې وپېرئ، نو زما د وټساپ شمېرې ته چې لاندې ذکر شوې ده پیام واستوئ، انشاءالله همکاري به در سره وشي، مشکل نشته. مهمه خبر دا ده چې کله موږ یو اس ډي ټي راړو، څنګه راځي موږ ته، موږ چاته کوم څیز ورکو چې موږ ته یو اس ډي ټي راشي. والټ ته به خپل راشئ، دلته به ډیپازټ آپشن کلیک کړئ. کله چې تاسو ډیپازټ آپشن کلیک کوئ، دغه ته پاس سرچ آپشن دی، دلته به تاسو یو اس ډي ټي سرچ کړئ. یو اس ډي ټي داسې یو کرنسۍ ده چې لکه د ډالرو غوندې بې پایه او بې محدودیته چاپېږي، ولې نورې کرنسیانې یو لیمټ لري. نو د ده لپاره کله چې موږ او تاسې د یو چا نه یو اس ډي ټي اخلو، هغه بینانس استفاده کوي، نو موږ د ټي آر سی یا ترون کوم والټ ادرس چې دی دا ته خپل ورلیږو. دغلته دا کاپي کوو او د ډېر اطمینانیتوب لپاره موږ دغه سکرین شاټ هم ورلیږو چې هغه اطمیناني اوسي او دا موږ ته راولیږي. کله چې موږ دا کاپي کو ور ومیلیږو، هغه دې بیا څه کار وکړي، هغه دې دلته راشي د ویډرا آپشن ته. په ویډرا آپشن کې دې دلته یو اس ډي ټي کلیک کړي او همدغه ادرس چې موږ کاپي کړی دی په اوله برخه کې دې پیسټ کړي. دلته ډارکي نیټورک انتخابېږي. بل څومره یو اس ډي ټي چې موږ هغه نفر ته لیږو هغه دلته لیکل کېږي. مثلا یو ملګري ته 100 یو اس ډي ټي لیږو، نو هغه ته به 99 یو اس ډي ټي ور رسول کېږي. نو کله چې موږ ویډرا کلیک کوو، دلته البته ما سره نشته دی، ستاسې تلیفون نمبر ته او ستاسې ایمیل ادرس کوډ چې دی هلته پیسې، هلته یو کوډ درځي، هغه به تاسې دلته ورکئ تر څو تاسې کنفرمیشن ورشي او ستاسې پیسې ویډرا شي. نو دغه کله چې موږ او تاسې یو اس ډي ټي ولرو ځان سره، د یو 2 دقیقو وروسته موږ او تاسو ته
په والټ کې اضافه کیږي. نو هغه وروسته راځو ټریډ ته. کله چې تاسو ته په سوپر ایملاین او ګروپ کې یو سیګنل درکول شوی تاسو غواړئ یو کوین واخلئ نو دلته به راځئ فیټ ته. دغه فیټ چې لیکل شوی دی دلته بیټ کوین یا هم یو ایس ډي ټي یو څه کوین لیکل شوی وي. کله چې تاسو دلته کلیک کوئ نو دلته البته هر کوین چې تاسو اخلئ هغه به سرچوئ. مثلا تاسو کوم کوین اخلئ؟ زه اخلم LTC. LTC کوین دغلته لیکل شوی دی. دلته یو وړه منیو ده. د دغه منیو په پوهېدو باندې ډېر زیات مهم دی تاسو دا منیو زده کړئ او کار پکې وکړئ. په اول کې لیمټ دی، لیمټ میتود یوز کیږي. څو دانې LTC کوین ته اخلي. مثلا زه 15 دانې اخلم. ډایرکټي دلته تا ته ټول قیمت هر څه راځي چې ته باید 913 یو ایس ډي ټي ولرې تر څو ته LTC کوین 15 دانې واخلې. ولې که تاسو سره سرمایه او د سرمایې په اندازه غواړئ، مثلا زه 50% باندې غواړم، زما سره $100 دی، 50% کلیک کوم $50 راځي. زما سره $100 دی، $1500 باندې 15% اخلم. د هغه نه غیر په دغه برخه کې موږ او تاسې خدای کې چې د $80 اخلو، خدای کې چې د $100 اخلو، خدای کې چې د $15 اخلو. ولې دلته اخیستل هغه ثانیه ډېره زیاته مهمه چې په کوم وخت کې ته اخلې. کله چې تا د مثلا دلته تا د $100 اخلي، کله چې بای LTC کلیک کوي مستقیما ستا والټ ته پیسې په ځای LTC کوین اډ کېږي چې هغه باید د یوې ورځې نه تر یو میاشتې پورې هولډ کړي تر څو تاسې یوه ښه ګټه ترې ترلاسه کړئ او ځان ته سردردی جوړ نه کړئ. ولې تاسو ګټه کړې ده، ارزښت د پیسو مو جګ شوی دی. د LTC کوین ارزښت مثلا په $200 کې دی، تاسو ډېر اخیستی دي، دلته اوس غواړئ خرڅ کړئ. څنګه خرڅوئ؟ د بای سره خوا کې د سیل اپشن دی. کله چې موږ او تاسې سیل ته راځو دلته موږ او تاسې هم د پیسو مقدار مثلا د 1500 خرڅو، یا مثلا موږ سره 10 دانې LTC دي 15 دانې خرڅو، موږ سره 20 دانې دي 8 دانې خرڅو. ټول مستقیم ډول باندې راځي. یا د خپل ټولو مقدار پیسې چې موږ سره دي 50% خرڅو، یا هم دومره خرڅو چې ما سره البته 3 دانې دي وس. نو کله چې موږ سیل LTC کلیک کوو مستقیم ډول باندې موږ او تاسو ته یو ایس ډي ټي راځي. بیرته د دغه یو ایس ډي ټي نغدول بیا څنګه کیږي؟ دغه یو ایس ډي ټي نغدول دا په ایکسچینج صرافۍ باندې کیږي. یعنی کومې صرافۍ نه چې تاسو اخلئ بېرته خلک یې در باندې خرڅوي. په دغه برخه کې هم موږ درسره همکاري کوو. دا د ټریډ یا د تجارت هغه لنډ او ساده طریقه وه په بینانس کې. په دې هیله چې یو څه معلومات مو اضافه شوي وي، یو څه نوې مو زده کړي وي. ولې کله چې موږ او تاسې غواړو بل والټ ته بغیر د بینانس نه بل والټ ته پیسې ولېږو، د هغه لپاره د ERC شل چې $25 فیس دی نن سبا، هغه باید تاسې ورکړئ تر څو تاسې پیسې د بینانس نه یا اومیګا پرو ته یا هم crypto.com ته یا پارابو ته یا بل والټ چې وي، چې هر والټ وي، کوکوین، هر یو چې وي، تاسې هغلته خپلې پیسې ټرانسفر کړئ او استفاده ترې وکړئ. په دې هیله چې یو څه مو زده کړي وي ترې، او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره زما د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو د راتلونکو ویډیوګانو څخه برخمن اوسئ. مننه.